یاسین انجم ملګري ډېرې زبردست خبرې وکړې. یو ملګری راځي او بیا مونږ لړونه هم راډکوي، سترګې هم راډکوي. د ډېر وخت نه ناست یو، د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوم. د دې ډېر ملګري د احمد ورور دي او طالب دي، د ډېر وختي نه مونږ سره دي. ملګري قبر له هم لاړل او بیا دلته کوم د ډېر وخت نه بلا خبرې وشوې په مشال باندې. بلا خبرې به کېږي، دا سلسله ختمېدو واده نه ده. نور لرې لرې نه خلک راځي. د کوټې جوب نه چې کوم ملګري راغلي دي د هغوی ډېره مننه کوو. د مردان نه ملګري راغلي د هغوی ډېره مننه کوو. د بټخېلې نه، د کشمیر نه چې زمونږ کمونه راغلل، د دنیا د پاکستان د ګوټ نه زمونږ خلک راځي، دړمن دي او راځي. بلا خلک مړ کېږي، بلا خلک په دماغو کې الوځي. د پښتنو خو دغه جامه ده په مونږ پوره ده. خو د مشال مرګ داسې و چې هغې ټوله دنیا ولړزوله، ټوله دنیا ولړزوله. او الله پاک چې دا شهادت مبارک کړي. او د دې محفل صدر او د مشال خان پلار ته بلنه ورکوم. د هېواد تنظیم یو جهان مننه کوم چې دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی. الله دې دا اجرا او دان آباد لري. الله دې د بابوخېل دا چمو دان آباد لري چې داسې نران زلمي پکې پیدا شوي دي او داسې پلاران دي پکې داسې رودني شوي دي. اقبال لاله مایک ورکوم چې خپل تاثرات موږ سره شریک کړي. او موږ ډېره مننه کوو د هغه ټولو ملګرو کوم چې د لرې لرې نه د بهر نه راغلي دي. یو ځان مننه کوو. اقبال لاله مایک ورکوم.